که زه درته وایم چې د نړۍ تر ټولو پیاوړې وسله نه کومه اسلحه ده، نه کوم بم چاړه یا هم کوم لیزر، بلکې یو داسې معصومه شی دی چې ته هره ورځ ورسره مخ کېږي، او دا معصومه شی بل څه نه بلکې اوبه دي. کله چې دا معصومې اوبه د 28,000 کیلومتره پر ساعت سپیډ سره د 0.05 ملي متر کوچني سوري څخه راووځي، نو دا اوبه د 100,000 پی اس آی ته زور وهي. د مثال په توګه پر دې اوبو د دې کوچني سوري څخه د باندې راوتلو لپاره دونه زور راځي لکه پر یو کوچني ګوته چې نه دانی پلان ودرېږي یا هم یو ایر فورس 1 طیاره ودرېږي. نو ځکه دا نرمي او معصومې اوبه بیا اوسپنې د یو کاغذ په شان په اسانه سره پرې کولی شي، او دې زورور ماشین ته واټر جیټ کټر ویل کیږي. دا ماشین د دې اوبو په ذریعه سره اوسپنه، ډبرې، میوې او څو چند ضد مرمۍ هندارې خو داسې پرې کوي ته به واسف په پلاستیک کې مخ ته پروت دی، تر دې حده پورې چې نه ماتېدونکی ضد مرمۍ، ضد اوبه، ضد خراب یعنې نوکیا درودیشلس لا دا اوبه پر منځ داسې دوه ځایه کوي چې شور لا هم نه ورکوي. اوس که چیرې په غلطۍ سره هم ستاسو لاس تر دې اوبو لاندې راسي، نو د لاس څخه دواړه لاسونه پرېوي. خلاصه دا چې پر مځکه موجود هر شی د دې اوبو په ذریعه پرې کولی شو، او که د دې اوبو سره ریګ او څه یو ځای سي، نو دا د دنیا تر ټولو سختترینه شی یعنې الماس پر منځ دوه ځایه کوي. نو سر د سبا څخه لمبېده بند.